بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نمخ کې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده پاکستان د برطانوي استعمار ناجایز اولاد 11مه برخه. ګرانو وطنوالو، د هندوستان د یو پخواني د دفاعي او خارجه امور ماهر مستر وی لانګر په خپل کتاب ډیفنس اینڈ فارن پالیسی آف انډیا کې لیکي چې څه وخت د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش جوړ شو، نو په هغې کې د پنجاب د فوج او اسټابلیشمنټ ډېر لوی لاس و. نو ځکه په دغه وخت کې د صوبه سرحد بلوچستان او د سند سیاسي مشرانو د هندوستان وزیر اعظم اندرا ګاندي ته څو واره خواست کړی و چې په دې باقی بنده پاکستان هم برید وکړي او پاکستان په بشپړ توګه له میز نه یوسي. تر دې چې په دې کتاب کې د هغه جاګیردارانو، سرمایه‌دارانو او سیاسي مشرانو نومونه هم لیکل شوي دي چې چا د هندوستان نه خواست کړی و چې په پاکستان برید وکړي. په دې کتاب کې د هغه کسانو ذکر هم شته چې چا د جوړو په شان د پاکستان د عام ولس په بدن کې خوله ورکړې ده او وینه ترې څښي. او دغه وجه ده چې د پاکستان په وړو صوبو کې د ازادۍ تحریکونه په زور سره شروع دي چې هغه څه وخت هم د یو خونړي انقلاب شکل اختیارولی شي. مستر وی لانګر په خپل کتاب کې دا هم لیکلي دي چې کله د صوبه سرحد بلوچستان او سند سیاسي مشرانو په بار اندرا ګاندي ته خواستونه کول چې په دې باقی بنده پاکستان هم برید وکړي او پاکستان له میز نه یوسي، نو د دې لپاره اندرا ګاندي د خپل فوزي او سیاسي مشاورینو سره څو غونډې وکړې. نو هغوی ورته مشوره ورکړه چې که موږ په مغربي پاکستان برید وکړو نو چین به د پاکستان کومک له راځي چې هندوستان دی پاکستان ختم نکړي او هندوستان دی یو لوی طاقت جوړ نشي. بل دلیل اندرا ګاندي ته خپلو مشاورینو دا وړاندې کړو که پاکستان موږ فتح کړو او د پاکستان او بنگلاديش دواړو هیوادونو مسلمانان موږ په هندوستان کې شامل کړل، نو دوی به د هندوانو سره په شمیر کې یو شان شي او دوی به بیا هندوستان کې کله د مذهب په نوم او کله د بل څه په نوم جنایتکاري کوي او هندوستان به پرمختګ ته نه پرېږدي. او اوس هندوستانیان وایي چې زموږ مشرانو دا ډیره ټیک فیصله کړې وه، نو ځکه نن هندوستان د ترقۍ په کوم ډګر ولاړ دی او پاکستان لګیا دی په خپله د تاریخ برخه جوړیږي. هر کله چې په متحده هندوستان کې په اولین ځل په کال 1929 کې ټولټاکنې وي، نو هغه داسې وي چې اول به د صوبایي اسمبلی ټولټاکنې کیږي او بیا به د هغې نه پس د مرکزي اسمبلی ټولټاکنې کیږي. خو د هندوستان د وایسرای لارډ لن لیتکو د غلطې اندازې په پایله کې په ټولټاکنو کې کانګرس پارټۍ د هندوستان په 11 صوبو کې په 8 صوبو کې ټولټاکنې وګټلې او مسلم لیگ په پنجاب کې 2 سیټونه ګټلي وو، یو راجا غضنفر علي او بل ملک برکت علي. خو بیا غضنفر علي د مسلم لیگ نه لوټه شو او یونینست پارټۍ کې شامل شو. نو د ټول پنجاب په 115 سیټونو کې د مسلم لیگ یو سیټو، په صوبه سرحد او په صوبه سند کې یو سیټ هم نه ګټلې. موږ د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو چې کله هم په هندوستان کې ولس د ستونزو سره مخامخ شوی نو بیا خیبر خپلې دروازې پرانیستې دي چې د قطب نه دا ژوندي او ګړندي او مټور نومیالي پښتانه د هندوکش د واورو هسې سپین او د اباسین د دریا هسې په غورځنګونو د هغوی کومک ته تللي وو او د هندوستان بېسا او مړ قام بیا راپورته کړی و. او دغه وجه وه چې د هندوستان ولس به د خپلو ستونزو د حل کولو لپاره د تل لپاره افغانستان ته کتل او انګریزان د تل لپاره په دې هڅه کې وو چې د هندوستان او افغانستان په منځ کې د اړیکې ښې نه وي. نو چې کله نادرشاه د محکوم افغانستان د ولس په کومک بچه څخه له ماتې ورکړه، نو نادرشاه د کوزو پښتونخوا د سیاسي مشرانو سره ژمنه کړې وه چې کله هغه بچه څخه له ماتې ورکړي نو بیا به امیر امان الله خان واپس د باچایۍ لپاره راولي. نو په کوزه پښتونخوا کې خوشحالۍ وي، ګډاګانې وي، ډولونه او سورناګانې غږېدلې چې زموږ باچا به بیا راشي. نو په دغه وخت کې به انګریزانو ویل چې موږ د کوزې پښتونخوا د پښتنو سره ډېر کومکونه وکړل، رشوتونه مو ورکړل، خو د دوی مخ موږ د کابل نه دلي ته روان نه وړو. خو د بده مرغه هغه کار چې کوم انګریزانو نو کړی نو هغه کار باچا خان کړی و چې د محکوم افغانستان د پښتنو مخې د کابل نه دلي ته په کال 1913 کې په هغه وخت کې اړولی و چې کله د باچا خان
په مشرۍ کې خدای خدمتګار د کانګرس پارټۍ سره الحاق وکړو او بیا په کال 1939 کې د صوبه سرحد وزیر اعلی صاحبزاده عبدالقیوم خان دا خبره باچا خان ته هم کړې وه چې مخکې به د هندوستان ولس د افغانستان پښتنو ته کتل او په هغوی پسې به روان وو، خو ستا په وجه اوس پښتانه هندوستان ته ګوري او په هندوستان پسې روان وي. نو ګرانو وطنوالو، زه به اوس بیا د هندوستان ټولټاکنو له راشم. نو چې کله په هندوستان کې کانګرس پارټۍ صوبایي ټولټاکنې وګټلې نو هغې انګریزان حیران کړل. نو بیا هغوی نه غوښتل چې د مرکزي اسمبلۍ ټولټاکنې وکړي، ځکه چې ټولټاکنې به خامخا کانګرس پارټۍ ګټلې او یو وفاقي دولت به منځته راتلو او اختیار به د کانګرس پارټۍ په مشرۍ کې هندوستانیانو له تلو. د هندوستان په 11 صوبو کې په 8 صوبو کې په شمول د صوبه سرحد کانګرس خپل حکومتونه جوړ کړل. په صوبه سرحد کې خدای خدمتګار او کانګرس په شریکه ټولټاکنې ګټلې وې. نو د صوبه سرحد وزیر اعلی د باچا خان ورور ډاکټر خان صاحب شو او دغسې په قانون سازه اسمبلۍ د کانګرس پارټۍ مکمله قبضه راغله. نو که خدای خدمتګار قانوني طور هم غوښتې چې خپله ازادي واخلي نو کانګرس به یې ویلي وو چې په قانون سازه اسمبلۍ کې دا قرارداد پاس کړي او ازادي به یې اغشتې وه. خو باچا خان د هندوستان په بوجو کې خوله ورکړې وه، د هغه غلامي خوښه وه او اوس هم د باچا خان اوسنی نسل وایي چې زموږ وطن پاکستان دی. باچا خان، ډاکټر خان صاحب او ولی خان په غلامۍ کې پیدا شوي، په غلامۍ کې ژوند تیر کړو او هم په غلامۍ کې مړه شول. ګرانو وطنوالو، په غلامۍ کې زیږېدل د یو کس ګناه نه وي، خو په غلامۍ کې مړه کېدل بیا د هغه کس ګناه وي. زه هم په غلامۍ کې زیږېدلی یم، خو د غلامۍ مرګ ته مې ارادې ډېرې زیاتې خطرناکې دي. هر کله چې پاکستان جوړ شو نو چې جناح د دلی نه کراچۍ ته را روانېدو نو په هندوستان کې پاتې مسلمانانو ته وویل چې اوس د هندوستان تقسیم وشو او تاسو په هندوستان کې د یو ښه شهري یعنې د سټیزن په توګه ژوند کول پیل کړئ. نو بیا به هم دغه په هندوستان کې پاتې مسلمانانو ویل چې جناح زموږ سره یوه ډېره ستره دوکه وکړه او موږ یې د هندوانو په رحم و کرم باندې پرېښودو. خو په برصغیر کې د مسلمانانو د سیاسي شعور دا حال و چې د 15 د اګست کال 1939 نه مخکې هغوی ته دا اندازه نه وه چې جناح د دوی سره دوکه کوي او جناح خپله نه بلکې د انګریزانو پروژه مخ په وړاندې بوځي چې هندوستان تقسیم کړي. نو چې بیا په هندوستان کې پاتې مسلمانانو سره هندوانو څه وکړل نو هغوی د دې قابل او مستحق وو چې داسې سلوک ورسره شوی وي. او چې اوس په بنګلادیش کې د هندوستان نه راغلي بهاریانو سره څه کېږي نو دا هم د هغوی خپل عمل دی چې د خپل پلار نیکه وطن هندوستان سره غداري کوله او پاکستان ته راتلل. د برصغیر مسلمانانو به د جناح په مشرۍ کې دا خبره کوله چې قومیت د مذهب په نوم جوړیږي. دا د قومیت اړوند د دوی تحلیل و چې دا بالکل صحیح تحلیل نه و. خو دوی په دې هم سوچ نه کوو چې جناح دا تحریک مخ په وړاندې بوتلو نو دوی ته پته نه وه چې هغه خو د سره مسلمان نه و او چې چا به د دوی مخالفت کوو نو په هغوی به د کفر فتوې لګېدلې. خو عجیبه خبره خو دا وه چې دا تحلیل د کال 1939 د 15 د اګست په سهار بدل شو چې د یو قومیت وجود د وطن سره تړلی وي او بیا دا د کفر فتوا د حق په فتوا بدله شوه. نو دا خو داسې وه چې ته د کیکر اونه ولګوې او بیا ترنه د سیب تمه کوې چې طالبه سیب ونیسي. د هندوستان د تقسیم په حق کې څه داسې تشپنوم پاکستاني دانشور وایي چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مکه معظمه کې په 14 کاله کې 300 کسان مسلمانان شوي وو او چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو په 10 کاله کې ټول عرب مسلمانان شول. نو د پاکستان د جوړېدو اړوند د دې موازنې حدث سوال نه پیدا کیږي. په مدینه منوره کې په 10 کاله کې ټول عرب مسلمانان شول، خو په هغه وخت کې د مکې معظمې نه مدینه منورې ته هجرت هر چا فرض وو. نو آیا د هندوستان په ټولو مسلمانانو پاکستان ته هجرت فرض وو؟ او آیا د کال 1939 نه تر د اوسه پورې پاکستان کې مسلمانانو څومره غیر مسلم مسلمانان کړي دي؟ پاکستان خو په بنگلاديش کې په کیمپونو کې میش مسلمان بهاریان هم پاکستان ته نه پرېږدي. یو بل تشپنوم پاکستاني دانشور عطا الرحمن لیکي چې یورپي اتحادیه د عیسائی مذهب په نوم منځته راغلې ده. خو دې دانشور دې ته سوچ نه کوو چې د یورپ خلک خو په پیړو عیسایان دي، نو بیا ولې هم دې د یورپ هیوادونو په خپل منځ کې 2 جهاني جنګونه کړي وو. یوازې مذهب
د یو قوم تشکیل نه چرته مخکې کړی دی او نه به وکړي. د یو قوم تشکیل د وطن سره تړلی وي. البته که مذهب او یو قوم د یو بل سره لاس لستوڼه وي نو دا د مذهب او د قوم په پرمختګ کې یو ډېر لوی رول لوبولی شي. که موږ د برصغیر تاریخ ته په ژور نظر وګورو نو په 20مه صدۍ عیسوي کې په هندوستان کې د هندوانو او د مسلمانانو په منځ کې ډېر زیاتې جګړې، تاوتریخوالی او فسادونه شوي وو. خو په 19مه صدۍ عیسوي کې د مسلمانانو او هندوانو په منځ کې دا ستونزې بالکل نه وي، بلکې چې کله په کال 1850 کې په هندوستان کې د انګریزانو نه د ازادۍ جنگ وو نو په هغې کې خو ټول هندوستانیان که هغه مسلمانان وو، که هندوان وو، که سیکان وو او که فارسیان، نو ټول د انګریزانو پر ضد د یو سنګر نه جنګېدل. د دې اصلي وجه دا وه چې په 19مه صدۍ عیسوي کې مسلمانانو او په ځانګړې توګه علماو د هندو درم چرته هم سپکاوی نه کوو او د هغې پایله دا وه چې ډېر هندوستانیان به مسلمانېدل. خو چې په 20مه صدۍ کې د انګریزانو په اشاره لنډغر سر سید احمد خان او د لینکن ان نه یو ساده سرټیفیکیټ اخیستونکي لنډغر جنا د مسلمانانو او د نورو هندوستانیانو په منځ کې د نفرت بوټی نال کړو او دې لنډغرو هندو درم د اسلام خلاف کړو نو هندوستان یې خو مات کړو. خو په کال 1901 کې پاکستان هم مات شو او انشاءالله چې اوس پاکستان نور هم د ماتېدو په درشل ولاړ دی. دا ځینې پاکستانیان وایي چې جنا یو ډېر معصوم انسان و او هغه سره د برصغیر د مسلمانانو د تحفظ ډېر خیال و. نو د دې اندازه د دې نه لګېدلی شي چې د کومې ذکر قدرت الله شهاب په خپل کتاب شهاب نامه کې کړی دی. قدرت الله شهاب د تقسیم نه مخکې په اوړیسا کې ډیپټي هوم سکرټر و. نو په هغه وخت کې د کانګرس پارټۍ چې کوم چیف منسټر و نو هغوی ته یو خفیه کاغذ راغلی و چې په هغې کې د تقسیم په وخت کې به د مسلمانانو کوم قتل عام کېدو د هغې لپاره په هغه خفیه کاغذ کې پلان و. نو قدرت الله شهاب هغه کاغذ جناله دلی ته یوړو. نو قدرت الله شهاب لیکي چې دومره یو خطرناک کاغذ دله ما ورکړو خو د ده په مخ ما هډو له څه اثار ونه لیدل چې ګنې دې فکرمند شو بلکې ویې خندل. نو په کاغذ یې یو نظر واچوه او بیا په خپل نور کار کې مصروف شو. بیا راته جنا وایي چې دا خو تا ډېر زیات غلط کار کړی دی. که ستا د دې کار نه ستا چیف منسټر خبر شي نو تا ته پته ده چې ستا سره به هغوی څه کوي. بیا داسې کار ونه کړی. نو قدرت الله شهاب ورته وویل چې ما ته د دې هر څه پته ده خو د ټولو مسلمانانو د تحفظ سوالو نو دا کار ما ځکه کړی دی. نو هغه کاغذ خو قدرت الله شهاب جناله ورکړو خو بیا د هغه کاغذ هیڅ پته ونه لګېدله چې هغه کاغذ څه شو او نه جنا وایسرای د دې نه خبر کړی و. نو آیا جنا د دې مکتوب نه وروسته د مسلمانانو د حفاظت لپاره څه پلان جوړ کړی و؟ بالکل نه. ځکه چې د مسلمانانو د حفاظت ستونزه د جنا ستونزه نه وه. د هغه ستونزه د انګریزانو پروژه مخ په وړاندې بوتللو چې هندوستان تقسیم کړي. که په هغې کې څومره مسلمانان او څومره هندوان او سیکان مړ کېدل نو دا نه د جنا ستونزه وه او نه د انګریزانو. او د دې تقسیم په وجه چې په برصغیر کې د مسلمانانو او غیر مسلم کسانو کوم قتل عام وشو نو د دنیا په تاریخ کې د هغې مثال نه ملاویږي. اصلي خبره دا وه چې د دې کاغذ په کتو سره جنا ځکه وخندل چې د ده پلان به نور هم کامیاب شي. ځکه چې دوی خو په خپله د هندوانو او د مسلمانانو په منځ کې د شر، فساد او فتنې بنسټګر و چې مثال یې په کال 1946 کې په کلکته کې د ده د ډایرکټ اکشن ډے اعلان و چې په هغې کې د بې شمېره خلکو قتل عام شوی و. خو د دې لنډغر جنا په پرتله یو انګریز لیکوال لیری کولین په خپل کتاب فریډم ایټ میډ نایټ کې د ګاندھی اړوند داسې لیکي چې ګاندھی د هندوستان په تقسیم ډېر زیات خفه و ځکه چې هغه ته پته وه چې د دې تقسیم په وجه به په دې سیمه کې یو ډېر لوی قتل عام وشي. د هندوستان په هره سیمه کې مسلمانان او هندوان په زرګونه کاله سره یو ځای اوسېدلي وو. ټولو ته یو بل معلوم وو نو دا ګاونډیان به سبا د یو بل په مرو چاړې کېدي او د عام بیچاره ولس به وینې بهیږي. ګاندھی به ویل چې جنا او انګریزانو د هندوستان د تقسیم دا کومه لوبه شروع کړې ده نو نه یوازې چې د تقسیم په وخت کې به د ولس قتل عام وشي بلکې په دې سیمه کې به دوه داسې هیوادونه هندوستان او پاکستان منځته راشي چې هغوی به د تل دپاره د یو بل دښمنان وي او د دې دواړو هیوادونو د ولس راتلونکي نسلونو ته به د دې تقسیم سزا ملاویږي او هم هغه شان وشول
چې د دې دواړو هیوادونو په منځ کې 4 جنګونه وشل او اوس هم دواړه هیوادونه یو بل ته د جنگ لپاره بډې راخکلي دي. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې ډیرو پوهه علما به جنا او د مسلم لیگ نورو کسانو ته ویل چې تاسو خو د خپل مقصد لپاره سترګې په بډه کړې دي او د انګريزانو پروژه مخ په وړاندې بوزئ، خدا به د مسلمانانو په تباهي او بربادي تمامېږي. د دې موضوع اړوند زما د بل ویډیو انتظار وباسئ. ګران وطنوالو، اوس مې په لوی لاس پارم، تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.